الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المجاهدين سيد الأنصار والمهاجرين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا الذين يسيرون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. عزتمندو مخکې سلور بیانونو کې د خبرې وضاحت وشو چې د پاکستانی فوج حکم په یو درې خبرو کې دا د حربي کافرانو دی، کم چې د ایتونه معلومیږي چې کوم ولوستل د سورة النساء درې څلور آیتونه چې د اطاعت یې د شروع کېږي، چې هغه خلک یقیني منافقان دي چې هغه د مسلمانانو خلاف په جنګونو کې د کافرانو سره همکاري کوي. او الله تعالی وویل چې دوی د جهاد باره کې شک او اختلاف مه کوئ. او بیا دا خبره وکړه چې په درې خبرو کې د دوی درې حکمونه بیان کړل. یو دا چې د دوی سره موالات حرام دي، موالات کول، دوستي او تعلق وساتل دا حرام دي. او دویم دا چې دوی به نیولې کېږي، او دریم دا چې دوی به وژلې کېږي هر شرطه چې دا قسم خلق مندلې کېږي، ولو په زمین هیل کې که زمین حرم کې هر ځای کې به دوی وژلې کېږي. نو عزتمندو دا وضاحت وشو چې په دې درې خبرو کې د پاکستان د فوج حکم د حربي کافرانو دی. بیا عزتمندو موږ دا عرض کړو چې په دې آیتونو کې په دې څلور آیتونو کې څلور قسمونه د منافقانو بیانوي. په د اول او دویم آیات کې یو قسم منافقانو د حکم بیان شو، او په دې دریم نمبر آیات کې وس نور دو قسمونه د منافقانو بیانوي چې الله وایي د دې نیول نشته او د دې وجل نشته. ځکه مخکې موږ د عرض کړو چې منافقانو کې ډېر قسمونه دي. ځینې قسم منافقان خو داسې وو چې هغه ډېر خطرناکو اعتقادي منافقانو د نبي علیه السلام په زمانه کې په مدینه طیبه کې، خو هغوی داسې بدبخته وو چې هغوی به خپل نفاق پټاوه. د مسلمانانو خواته به چې راغله وویل چې آمنا، یا ومن الناس من یقول آمنا بالله وبالیوم الآخر، دا به چې موږ الله منو، قیامت منو، رسولانو کتابونه هم منو، او دا به چې نشهد انک لرسول الله، موږ دا ګواهی کوو چې ته یقیني د الله تعالی پیغمبر یې. نو ګورئ منافقانو خپل نفاق به پټاوه او په جنګونو کې د کافرانو ملګرتیا نه کوله، بلکې د کافرانو په مقابل کې د مسلمانانو ملګرتیا به کوله او جهادونو ته به عام تلل. په مختلف جنګونو کې حصه اخیستې وه، کافران به هم وجل. یو قسم دا منافقانو. او دویم قسم هغه چې هغه د مدینې طیبې نه بهر اوسېدل، لکه مکه کې وو او جنګونو کې د کافرانو همکاري کړې وه. نو د هغې باره کې الله تعالی دا فیصله راولېږله چې د دې حکم هم د حربي کافرانو په شان دی په درې خبرو کې. نو عزتمندو یو قسم منافقان هم مخکې دوه آیتونو کې بیان شو، په دې دریم آیات کې نور دوه قسمونه بیانوي. او د هغې باره کې دا خبره کوي چې د هغې نیول هم نشته، وژل هم نشته. البته موالات د دویم او دریم قسم سره هم حرام دي. دا موالات د هر کافر او د هر منافق سره حرام دی، او نیول او وجل د بعضې منافقانو شته او د بعضې نشته. نو د آیات کې هغه نور دوه قسمونه بیانوي چې د هغې نیول او وجل نشته دی.
یو قسم هغه منافقان دي چې ستاسې د وعده کوونکو سره د چا وعده معاهد د معاهد ورته ویلی کېږي. عزتمندو یو حربي کافري، یو معاهد کافري، دریم داسې منافقي چې د معاهد کافر سره معاهده د معاهد کافر سره معاهده نو دی سره جهاد نشته، د دی وجل او نیول نشته. او دویم قسم هغه دی چې هغه عاجز وي، بې وسه د جنګ نه، یعنې غلي ناست د یو طرف ملګرتیا نه کوي، نه د مسلمانانو سره جنګ کوي نه د کافرانو سره. دا منافق دی. دی منافق موالات د دسم حرام دي. عزتمندو د آیتونو ډېر د سوچ دي، کم څوک چې دا اوري نو ډېر توجه دی واوري چې کم منافقان داسې چې د کافرانو ملګرتیا کوي، د کافرانو سره جنګونه نه کوي، د مسلمانانو سره هم جنګونه نه کوي، غلي ناسي، د یو طرف ملګرتیا هم نه کوي. نو عزتمندو دې کې څو خبرو ځان پوه کوي چې یو دا قسم خلک منافقان دی چې د مجاهدینو ثبت هم نه راځي، د مجاهدینو ملګرتیا کې د کفارو سره جهاد نه کوي، او د کافرو ملګرتیا کې د مجاهدینو سم جهاد نه کوي. دی مسلمان کریمم وي، مونځ او دس هم کوي، حج او عمره هم کوي. نو یو دا منافق هم دی، او دویم دا چې دسه موالات دا هم حرام دي، موالات د دی سره حرام دي. خو دا دریم او څلورمه خبره نشته، د دی سره جنګ هم نشته او دی نیول هم نشته. نو عزتمندو د ایتونو کې څو خبرې کوي. یو معاهدین دي چې د چا سره معاهده ده، بینکم و بینهم میثاق، چې ستاسو معاهده ده. او بل هغه دي چې هغه ته معاهد د معاهد ویلی کېږي. یسیرون الی قوم، دا یسیرون کې دا معاهد د معاهد ذکر کوي. نو یو معاهدین شو چې چا سره معاهده ده، کافر دی معاهده وسی. او دویم هغه منافقین چې د معاهد کافرینو سره معاهده ای. بالفرض و تقدیر د امریکای سره معاهده وشي نو دا ښکاره کافر دی، معاهد کافر شو. او هغه منافق چې دغه معاهد سره معاهده ای، لکه مثال پاکستان د دې دغه معاهد سره معاهده د ډله ده. نو عزتمندو د معاهدینو سم جنګ نشته او د معاهد سم جنګ نشته، خو په مستقامو لکم فاستقیموا لهم په دې شرط باندې چې هغه د معاهدې کله پابندي. لکه د امریکایانو سره معاهده وشي او هغه د معاهدې پابندي او دا معاهد هم د معاهدې پابندي، ولې که د معاهدې پابندي نه وي نو بیا د هغې سره د معاهدې پابندي نشته. مثال په طور باندې امارت اسلامي د امریکایانو سره معاهده کړې وه، خو هغه معاهده باندې هغې تر دې وخته پورې وفاداري نه ده کړې، تر دې چې موږ د بعضې مشرانو نه بعضې مجالس کې اورېدلي وو چې 200 کاله دا امریکایانو زموږ سره د معاهدې خلاف ورزي کړي دي، خو موږ بس خاموشي پرې اختیار کړې. هر امارت خپله یو پالیسي ده، هغې ته پکې خپلې پیادې ښکاري، خپل مصالحو خاطر باندې. نو د معاهد سره د معاهدې خیال ساتي چې کله ستاسو هغه پابندي فمستقاموا لکم فاستقیموا لهم. او که د معاهدې پابند نه وي نو بیا خو حکم واضح دی چې وإما تخافن من قوم خیانة فانبذ الیهم علی سواء. بیا دغه مسله ده. نو بهرحال یو قسم منافق هغه شو چې د کوم کافر څخه ستا معاهده یو د هغه سره دغه معاهده وي. او بل قسم منافق څه شو؟ دریم قسم چې هغه غلي ناسي د یو طرف ملګرتیا هم نه کوي. د هغې نه الله تعبیر څنګه وکړو؟ او جاءکم حسرت صدورهم ان یقاتلوکم، او بیا څه وایي؟ او جاءکم حسرت صدورهم ان یقاتلوکم او یقاتلوا قومهم. نو عزتمندو بل قسم دغه منافقان دي. نو حاصل دا چې دا دوه قسم منافقان د دوی وجل او نیول نشته. البته موالات د دې سم حرام دي، ځکه الا الذين يسلون استثناء چې ده نو دا صرف د دې نیول او وجل نه ده، دا د موالات نه ده. البشیر کې علامه واحدی وایي، دارنګه تفسیر خازن وایي
نو بهرحال دا قسم خلق چې دی مسلمانان دي او کریمان وی مونځ او دسم کوي خو د دې هر څه باوجود دی منافقان دي ځکه ښکاره د مسلمانانو په صف کې نه ودرېږي دا یو قسم چې دی مسلمان او د کافر سره معاهده د موحد سره معاهده ده د موحد سره معاهده یا مقصد دا غل نه شینه د مجاهدین ملګرتیا کوي نه د کفار ملګرتیا کوي نو دا کار چې ظاهرا مسلمانان دي خدای ام منافقان دي د دې سموالات دا حرام دی ولی ځکه چې جهاد دا خود هر مسلمان مسؤلیت دی هر مسلمان ذمہواری ده فریضه ده اصله به خپل استطاعت او د وس مناسب په جهاد کې حصہ اخلي نو عزتمندو دا دو قسمه د منافقانو بیان ته دای حکم بیان کو او آیات نه دا خبره معلومیږي چې په اسلام کې د وعده ډیره پابندی ده تر دې چې یو کافر سره معاهده دغه ملګری به امن وجني او په دې شرط مخکې ماول چې هغه په معاهده باندې پابندي عزتمند یو ډیره مهمه خبره شریعه تاسو توجه اگر زول غواړم هغه دا ده چې ګورې دې کې الله تعالی او جاءکم حصرت صدورهم اي يقاتلوكم ويقاتلوا قومهم د دې جملې نه یو ډیره ضروري خبره معلومه شوه خبره ډیره ضروري او اکثر خلک دې نه غافل لري ضروري خبره دا چې دې جملې نه دا مسله معلومه شوه چې هغه خلک هم منافقان دي چې هغه خود مجاهدینو خلاف جنگ نه کوي لیکن د کافرانو او د دغه قسم منافقانو خلاف هم جنگ نه کوي چې د کافرانو ملګرتیا کوي عزتمند دا منافقان دي دا ډیره مهمه خبره ده د آیات نه واضحه معلومه ده او د خلکو توجه دې خبرې ته نشته چې خلک منافقان دي چې مسلمانان یعنی براینا مسلمانان کریمه او ایمون او د حج عمره یار څه کوي لیکن د کافرانو خلاف جهاد نه کوي یا د هغه منافقانو خلاف جهاد نه کوي چې کوم منافقان د کافرانو ملګرتیا کوي ناغه منافقان دي ولی منافقان دي ځکه جهاد د ټولو مسلمانانو مشترکه فریضه ده لکه نن سبا اکثریت د مسلمانانو دا قسم دی اکثریت د مسلمانانو دا قسم منافقان دي چې عزتمند زیب جهادونه کوي هغه مو خو سو دا خو عوام خواران دي ته څه ګناه دا خو عام ولسی خلک دي عزتمند دې خبره ځان خو پوهه کوي دا ډېره ضروري خبره ده چې په اسلام کې په شریعت کې عام ولس نشته په جهاد په شریعت کې په اسلام کې هر مسلمان دا به مجاهدی دا به جهاد کوي جهاد بخپل ذمہواری خپل فریضه بغنی د خپل وس مناسب نو چې اوسله د شي چې یو طرف ته محاذ ګرمي جهاد شروعي او بل طرف ته د ځان روغواري صاحبي عزتمند دا منافقان دي مکنه سما اکثریت د مسلمانانو شاذ نادر مسلمانان د شي چې جهاد کوي په لګو کې لک خلک جهاد کوي او نور مسلمانان دای تماشې تناسینو دا تماشې کوونکي مسلمانان دا ټول منافقای دي کاغه د غزې د فلسطین حالاتي کاغه د امارت اسلامي حالات دي کاغه د القاعده حالات او پر تحریک طالبان پاکستان حالات دي د مجاهدینو ملګرتیا چې عملاً ونه کې د خپل وس مناسب نو عزتمند دا ټول منافقان دي په کار دا چې دا ټول په دې باندې الله ته توبه وباسي او استغفار وایي ځکه دا ټول مجرمان دي ځکه او جاءکم حصرت صدور ما یقاتلوکم استاسم جنگ نه کوي سینې تنګي غلې ناشي ستا خلافم جهاد نه کوي جنگ نه کوي د مجاهد خلاف جنگ نه کوي خو بل طرف ته د کافر خلافم جهاد نه کوي نو دا دغه دا سری منافقان دي بیا عزتمندو یو بل خبرم ضروری دی چې ابن عاشور رحمه الله وی چې په اول د اسلام کې دا شی رخصت وو اسلام کې کمزوري او مسلمانان کم وو نو هغه مسلمانان هم د مسلمانانو مې کې اوسېدل شریعه د مسلمانانو مقابل کې جنگ نه کاوه او د کافرو خلاف هم جهاد نه کاوه لیکن چې کله اسلام قوي شو
نو په هر مسلمان دا فرض چې هغه د نور مؤمنانو مجاهدینو ملګرتیا کې جهاد وکړي او دا مخکې حکم به منسوخ شوی و. نو عزتمندو په اسلام کې داسې نشته چې یو سړی ځان ته مسلمان وي ځان ته مؤمن وي بل طرف ته جهاد شروع وي مجاهدین جهاد کوي د ښکاره کفر مقابل کې جهاد کوي یا د هغه منافقینو مقابل کې جهاد کوي چې د کفارو ملګرتیا کوي لکه د پاکستان فوج او په دې حالت کې سړی خاموش او غلی کیني نو دا هم منافق دی دا په نفاق کې شک نشته دی. او بیا عزتمندو الله تعالی د دې د جنگونو د نه کولو لپاره به دوه وجې بیانوي چې دا قسم منافقان دا منې سیمې وجنوي ولې دوه شرطونه بالي. یو شرط دا دی چې فإن اعتزلوکم که ستاسو نه په ډډه باندې شي او فلم یقاتلوکم یعنې ستاسو خلاف نه جنګېږي یو شرط بدای دی منافق او ستا خلاف جنگ نه کوي د مجاهدینو خلاف جنگ نه کوي یو شرط دا دی. او دویم والقوا الیکم السلام تاسو صلح روغه پیش کی ساسې روغی نو په دې دوه شرطونه چې په کله راشي نو بیا فما جعل الله لكم عليهم سبیلا بیا نه دی ګرځي الله ستاسو لپاره په دې باندې لار دا د دوه قسمونو حکم دی. سبیلا سمانه لار د جهاد یعنی دې مقابل کې بیا سم کوي جهاد مکوي. او یاد کړئ ته مثال ده چې کله په معاهده کې د مسلمانانو فیدین معاهده کولای شي چې کبینکم وبینهم میثاق ته اشاره وشوله د مجاهدینو په معاهده کې خیری مجاهدین معاهده دشمن سره کولای شي بلکې معاهده دا د جنگون نه غوړه ده ترڅو چې یو مشکل په مذاکرات او معاهده باندې حل کیږي نو جنگونه به سره نه خوخی. دا ځان یو موضوع تفصیلا به موږ بیان کوو. دا جنگونه او صورت کې دي چې کله دشمن د مذاکرات نه د صلح او معاهدې نه انکار وکړي چې تر اساس دشمنی هم کوي ستا خلاف جنگیږي لکه پاکستان د فوج پشان او بل طرف ته دونه غرور او تکبر پکې دونه دماغ کې وای چې سر نستاسه د مذاکرات قائل نه دی د معاهدې قائل نه دی نو بیا به دغه مقابل کې جهاد ته ادامه ورکول کېږي دای مقابل کې به جهاد جاری ساتل کېږي دغه پورې به جهاد جاری چې تر څو دماغ زیر نه راغلي دای مقابل کې به جنگ کېږي. نو عزتمند عارض مدا کاو چې په دې دریم نمبرات کې دوه قسمونه د منافقانو بیان شو. یو قسم هغه چې غید معاهد د معاهد څنګه تسوي معاهد المعاهد یعنی یو کافر سره معاهده ده او دا غسر ده وعدی دغه ملګرتیا یغیب وجدنا او بل هغه منافقان چې هغه ستا خلافم جنگ نه کوي خو بل طرف ته کفارو خلافم جهاد نه کوي نستعمل ګری او نو کفارو ملګری په جنگونو کې یو طرف دغه نه کوي لکه ډیر عوام داسي یا ډیر براینا مسلمانان دي جمعهتون ډکی بازارونه ډکی مدرسې ډکی جمعهتون ته چې ورشي دا داسې په ځای نمبر نه ملاوي بازار کې په لکونو مسلمانان دي جمعهتون کې د سنجا یو سنجا ته نه شي بشمار په سر ولاړی دونه غړی د مسلمانانو خو مجاهدین په کې ډېر شازونه دي ډېر کم پکې نه نش برابرۍ نو عزتمند دغه مسلمانان د ام منافقان دي او دا خبره دیتونه واضحه چې معلومیږي چې وجاوکم حسوله صدورهم او اي يقاتلوكم او يقاتلوا قومهم. عزتمند دا د نفاق نخره دین ځان ساتلو طریقه لاره چې سره د مجاهدینو سره خپل ربط او تعلق جوړ کړي د خپل استطاعت او د خپل وس مناسب د مجاهدینو همکار جوړ شي. هغه مجاهدین که د ښکارا کوپر خلاف jihad کوي لکه د امریکایانو خلاف jihad کوي او د اسرایلو خلاف او که هغه مجاهدین چې هغه د دې منافق خلاف jihad سره د دې منافق خلاف jihad کوي چې د کفارو ملګرتیا کوي لکه د پاکستان فوج او دې وخت کې دغه مستحق پاکستانی مجاهدین دي نو دې شان تعلق ساتل په تاسو فرض او لازم دي دې همکاري په تاسو فرض او لازم دي خپل وس مناسب بدای سره خپل همکاري او خپل ربط او تعلق ته ادامه ورکوي او کني ورکوي نو عزتمند دا به ښکارا نفاق دی
او د ایتونو دا خبره واضحه معلومه ده. نو بهرحال حاصل دا شو چې د آیات کې دوه قسم منافقان بیانوي. څلورم قسم منافقان کوم دي؟ ناغه د وروسته آیات کې به رایي ستجدون آخرین، دغه کې یو ډېره مهمه او ضروري خبره ته اشاره ده، هغه به انشاءالله د آیات په تفسیر او تشریح کې بیان کو. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وصلوا على نبيكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.